نورعلي ځدراڼ د کرکټ له 15 کلن مزل وروسته له کرکټ لاس واخیست. د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکي نورعلي ځدراڼ نن د ایرلنډ پر وړاندې د لوبې له پیل مخکې له هر ډول نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. ځدراڼ په 2009 کال کې په کرکټ پیل کړی و چې په دې 15 کلن مزل کې ټولې 2 ټیسټ، یو 50 ورځنۍ او 23 شل ورځې نړیوالې لوبې وکړې. نوموړي د یو 50 ورځنیو نړیوالو لوبو په 50 اننګزونو کې 1214 منډې او د 23 شل ورځو نړیوالو لوبو په 23 اننګزونو کې 1590 منډې جوړې کړې. په یو ورځنیو لوبو کې د ځدراڼ تر ټولو ډېرې منډې 113 دي او په شل ورځو کې 3 دي چې په ټوله کې د 1 سلیزي او 11 نیمه سلیزو پر مټ نږدې 2000 منډې جوړې کړې دي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې په لوبډله کې د پوخومره لوبغاړو پر شتون نیوکې زیاتې شوې او غوښتنې دا دي چې ځوانو او وړ لوبغاړو ته دې ځای ورکړل شي.